سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې په مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته د کرچپ دوهم قانون چې د QL په نامه یادېږي تشریح کړی و، چې په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته هغه مهمې نکتې تشریح کړم چې تاسو باید په نظر کې ونیسئ مخکې له دې چې د دغه دواړو قانونونو په مرسته باندې یا په دې قانونونو په واسطه باندې که غواړئ چې کوم سوال حل کړئ یا کومه برېښنایي شبکه یا دوره یا سرکیوټ تاسو ته په سوال کې درکړل سوی وي، نو د دغه سوال د حلولو څخه مخکې باید تاسو دغه درې مهمې نکتې چې دي په نظر کې ونیسئ. دا درې مهمې نکتې چې دي که راځم دغه نکتو ته. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ دغه درې نکتې لرو چې یو یې ډسټریبیوشن اف کرنټ ده، یعنې د کرنټ توزیع کول دی، دوهم چوزینګ ا لوپ او دریم یې ډایرکشن اف لوپ ده. یعنی موږ درې نکتې لرو. لومړی نکته باید موږ د KCL قانون په مرسته باندې هغه سرکیوټ یا برېښنایي شبکه چې موږ ته راکړل سوي وي، لکه څنګه چې په دغه تصویر کې موږ ته راکړل سوې ده، موږ لومړی باید څه وکړو؟ په دغه سرکیوټ کې موږ باید دغه کرنټ چې توزیع کړو. چې لومړی کار باید تاسو مخکې له مخکې چې کوم سوال حلوئ باید تاسو څه وکړئ؟ په هغې سرکیوټ کې کرنټ توزیع کړئ. دغه د کرنټ توزیع چې کوم کرنټ چې له دغه بیټریو څخه موږ په دغه سرکیوټ کې توزیع کوو، موږ تقریبا په ځینې سرکیوټونو کې یوه بیټرۍ لرو، یعنې یوه منبع راکړل سوي، په ځینو کې درې راکړل سوي وي، په ځینو کې دوه درې یعنې زیاتې منبع راکړل سوي وي. تاسو کولی شئ چې له یوې بیټرۍ څخه په ټول سرکیوټ کې کرنټ توزیع کړئ، یا په یو لوپ کې له یو بیټرۍ څخه په بل لوپ کې له بلې بیټرۍ څخه. همدارنګه تاسو کولی شئ له مختلفو بیټریو څخه په یو سرکیوټ کې کرنټ په مختلفو ډایرکشنو باندې توزیع کړئ، او همدارنګه تاسو کولی شئ په ټول سرکیوټ کې له یوې بیټرۍ څخه هم څه کوئ؟ کرنټ توزیع کولی شئ. دا په تاسو پورې اړه لري چې تاسو له یوې بیټرۍ څخه کرنټ توزیع کوئ په یو سرکیوټ کې، که له څو بیټریو څخه یې توزیع کوئ. چې زه غواړم په دغه سرکیوټ کې له دغه یوې بیټرۍ څخه چې دی ټول کرنټ توزیع کړم. یو بله مهمه نکته ده، څومره کرنټ چې موږ له یو بیټرۍ څخه راوباسو یا یې اخلو په یو سرکیوټ کې یې توزیع کوو، هغومره کرنټ باید دوباره څه شي؟ هغه بیټرۍ ته داخل شي. یعنې څومره کرنټ چې له کومې بیټرۍ څخه موږ په یو سرکیوټ یا یو لوپ کې توزیع کوو یا یې رااخلو، په هماغه اندازه بیرته دوباره باید موږ هغه بیټرۍ ته دغومره کرنټ باید ورکړو. دا یو نکته چې اوس راځم د دې توزیع کولو ته، چې دا یو برېښنایي دوره موږ ته راکړل سوې ده، چې په دغه دوره کې موږ ته دوې بیټرۍ او درې رزسټرونه راکړل سوي دي. زه اوس غواړم د دغه درو نکتو څخه یوه نکتې چې موږ ته وایي چې باید موږ لومړی مخکې له دې چې سوال حل کړو، موږ باید په دغه کې د KCL په اساس باندې دغه کرنټ توزیع کړو، یعنې د کرنټ ډایرکشن باید جهت یې باید معلوم کړو، یعنې د کرنټ جهت باید په دغه دوره کې معلوم کړو. څنګه موږ کولی شو؟ راځم دې ته. موږ دوې بیټرۍ لرو، لکه څنګه چې ما درته ویلي ول چې موږ کولی شو چې له یوې بیټرۍ څخه هم کرنټ توزیع کولی شو، له دواړو بیټریو څخه هم. نو زه غواړم چې له دغه یوې بیټرۍ څخه په دغه ټوله برېښنایي دوره کې کرنټ توزیع کړم او جهت یې مشخص کړم د کرنټ. نو دغه بیټرۍ ده، له دې بیټرۍ څخه موږ کرنټ په دې ډایرکشن باندې څه کوو؟ توزیع کوو. کله چې دلته راورسېږي کرنټ دغه جنکشن ته، لکه څنګه چې ما درته وویل جنکشن هغه نقطې ته ویل کېږي چیرې چې درې یا له درو څخه زیات حدې یو له بل سره وصل سوي وي، چې دلته په دې نقطه کې درې برخې د یو سرکیوټ یو له بل سره وصل سوي دي، چې دې ته موږ جنکشن وایو. نو کله چې کرنټ جنکشن ته راورسېږي، دا کرنټ په جنکشن کې بیا په دغه دوو برخو باندې چې دی ویشل کېږي، چې یو په دې جهت باندې بل په دې جهت باندې، چې دا کرنټ په دې شکل سره که چیرې موږ له دغه بیټرۍ څخه د آی کرنټ په دې ډایرکشن باندې چې توزیع کړو، نو دا د آی کرنټ به دلته په دوو برخو ویشل شي، یو به پر آی1 او بل به پر آی2 باندې. دغه آی2 په دې ډایرکشن کې په دې شکل سره و دغه نقطې ته چې دی راځي چې دا چې ده آی2 کرنټ، او دا په دې ډایرکشن باندې دې ځای ته راځي چې دا چې ده آی1 کرنټ ده، چې دا دواړه یو له بل سره بیرته یو ځای کېږي، موږ ته چې لاسته راکوي؟ آی کرنټ لاسته راکوي، چې دا آی کرنټ دوباره چې ده بیټرۍ ته په دې ډایرکشن باندې چې دی داخلېږي. لکه څنګه چې ما درته وویل څومره کرنټ چې موږ له یو بیټرۍ څخه اخلو، په هماغه اندازه کرنټ باید موږ یو بیټرۍ ته چې داخل کړو. چې دا و د کرنټ توزیع په یو سرکیوټ کې. نو مخکې له مخکې چې کوم سوال تاسو حلوئ باید تاسو لومړی څه وکوئ؟ یو کرنټ په یو سرکیوټ کې توزیع کړئ، د یو کرنټ جهت باید معلوم کړئ. اوس دوهم ته راځم، چوزینګ ا لوپ، یعنې موږ باید یو لوپ انتخاب کړو، موږ باید لوپونه مشخص کړو چې څومره لوپونه موږ ته راکړل سوي دي. لکه څنګه چې ما درته ویلي وو
چې لوب چش ته وایي په دغه سرکیوټ کې موږ ته دوه لوب راکړل شوي دي چې یو دغه لوب ده او یو دغه لوب ده. دوهمه نکته چې موږ باید په یو سرکیوټ کې لوپونه مشخص کړو، یعنی چوزینګ لوب چې مثلا موږ ته په یو سرکیوټ کې څو لوب راکړل شوي دي، یعنی موږ باید لوپونه مشخص کړو یا یو سرکیوټ پر لوپو باندې وویشو چې څو لوب راکړل شوي دي. مثلا په دې سرکیوټ کې موږ ته دوه لوب راکړل شوي دي، مثلا دا یو لوب او دا دوه لوبه چې دغه دوه لوبه دي. یا په بل اصطلاح باندې موږ کولی شو چې دا په تورو باندې هم مشخص کړو، یعنی موږ کولی شو چې د انګلیسي تورو په مرسته باندې هم دغه مشخص کړو دا لوپونه. لکه څنګه چې د مثال په ډول باندې مثلا موږ ته دا سرکیوټ راکړل شوی ده، لکه څنګه چې ما درته وویل موږ یو دغه لوب لرو بل دغه لوب لرو چې د A B C D A یو لوب چې مثال کېږي لوب 1 سره، همدارنګه د C E F D C لوب چې مثال کېږي له لوب 2 سره، یعنی موږ دوه لوبه لرو. په دې شکل سره موږ باید په یو سرکیوټ کې مخکې له دې چې یو سرکیوټ حل کړو یا کله چې موږ د KCL یا QVL په مرسته باندې کوم سرکیوټ حلوو نو مخکې موږ باید لومړی کرنټ توضیح کړو، دوهم چې لوپونه مشخص کړو یا هغه سرکیوټ په لوپو باندې وویشو څو لوبه راکړل شوي دي په دې شکل سره، لکه څنګه چې ما تاسو ته دلته وښودل لوب 1 لوب 2 چې مثلا د EBCDE یو لوب، همدارنګه د CEFDC بل لوب ده. درېیمه نکته موږ ته وایي د لوب جهت ده، یعنی ډایرکشن اف لوب ده. موږ باید د لوب جهت چې د تعین کړو دغه ډېر مهم ده، یعنی موږ باید په یو سرکیوټ کې چې کله موږ لوپونه تقسیم کړه، کله چې موږ کرنټ توضیح کړي د کرنټ جهت مشخص کړي، وروسته مو لوپونه باندې وویشئ یو سرکیوټ چې څو لوپ راکړل شوي دي، وروسته چې کله موږ دغه سرکیوټ بیا حلوو درېیمې نکتې ته راځو. په دغه درېیمه نکته کې موږ مخکې له دې چې سرکیوټ حل کړو موږ باید د دغه لوپونو جهت هم تعین کړو، یعنی د لوپونو جهت باید مشخص کړو چې دا لوپ په کوم جهت باندې موږ محاسبه کوو. موږ یو لوپ په دوه نوع باندې چې کوو جهت تعینولی شو چې یو یې کلاک وایز یو یې انټي کلاک وایز، یعنی یو د ساعت د عقربې مطابق جهت انتخابولی سو، بلې د ساعت عقربې چې د خلاف جهت تعینولی سو. دا په تاسو پورې اړه لري چې په کم جهت باندې تاسو غواړئ محاسبه وکړئ. ستاسو په هر نوع جهت که تاسو انتخاب کړئ ستاسو سوال به څه وي، جواب یې مساوي وي، فقط څه به وي مثبت او منفي پکې راځي، نور چې د جواب تاسو ته مساوي لاسته درکوي. نو دا تاسو پورې اړه لري چې په کم جهت باندې تاسو یو لوب کې محاسبه کوئ چې کوم تاسو ته اسانه وي په هغې کې. مثلا موږ په دغه لوب کې موږ دغه کلاک وایز یا د ساعت عقربې مطابق جهت باندې انتخابو، په دې کې چې کوو دا هم. نو که چیرې تاسو ته په یو سرکیوټ کې څو لوبه درکړل شوي وي تاسو کولی شئ ټول سرکیوټونه په یو جهت باندې محاسبه کړئ. تاسو مثلا په یو جهت محاسبه کړئ، هغه که کلاک وایز وي هغه که انټي کلاک وایز وي، او همدارنګه که چیرې تاسو یو لوب په کلاک وایز او بل په انټي کلاک وایز هیڅ مشکل نشته، تاسو کولی شئ چې په هر ډول چې تاسو وغواړئ تاسو یې محاسبه کولی شئ. یعنی په دې سره موږ کولی شو د یو لوب جهت مشخصوو په یو سرکیوټ کې. نو مخکې له دې چې تاسو د KCL یا QVL قانون په مرسته کوم سوال یا کوم شبکه یا سرکیوټ حلوئ نو تاسو دغه درې نکتې چې دي په نظر کې ونیسئ، له دغه درو نکتو څخه کار واخلئ مخکې له دې چې یو سرکیوټ تاسو چې کوئ حلوئ. نو په دې سره تاسو ته یو سرکیوټ اسانه کېږي. مثلا لومړی تاسو کرنټ چې دی توضیح کوئ، د هغې جهت تعینوئ، دوهم راځئ لوپونه مشخص کوئ، لوپونه یو سرکیوټ په لوپو باندې ویشئ، درېیم راځئ دغه هر لوپ جهت تعینوئ چې په کوم جهت باندې تاسو کولی شئ چې محاسبه ترسره کړئ. وروسته له دغه درو نکتو څخه دوې نورې نکتې خورا مهمې دي. کله چې موږ په یو لوپ کې مثلا د دغه لوپ جهت تعین کړئ، مثلا بیټرۍ ته مثلا له دې نکتې څخه موږ محاسبه شروع کړه، په دې نکتې باندې بیرته دې نکتې ته راځو چې دا موږ د یو لوپ دپاره چې کوو معادلات یا مساوات جوړوو، یعنی یو معادلات او مساوات موږ ته راکړل کېږي. نو کله چې دغه معادلات یا مساوات تاسو ته دغه یو لوپ دپاره جوړوئ نو له دغه نکتې څخه شروع بیرته په دې نکتې پورې چې دغه څه وسایل چې په دې لوپ کې وصل شوي دي دا ټول یو له بل سره مثبت او منفي لیکئ. دا منفي مثبت ولې لیکئ دا اوس غواړم چې دلته تاسو ته تشریح کړم.
کله چې تاسو د لوب جهت تعیین کوئ یعنی ستاسو د محاسبې جهت تعیین کوئ په یو لوب کې چې په دې جهت باندې موږ محاسبه ترسره کوو نو ستاسو د لوب جهت که په دې شکل سره وو یعنی کلاک وایز وو نو تاسو له دغه نقطې څخه په دې شکل شروع کوئ خدای دې وکړي چې له هرې نقطې څخه شروع کوئ که هغه له دې رجسټر څخه وي له دغه نقطې څخه یې په دې شکل شروع کوئ هغه که له دغه رجسټر څخه وي په دغه شکل سره یې دغسې شروع کوئ نو کله چې موږ بیټریو ته رارسېږو موږ په یو شبکه کې مختلف عناصر لرو یو چې یو منبع راکړل شوي دا منبع به کله کرنټ یا به هم ولټیج منبع درکول کېږي او موږ ځینې عناصر لکه رزسټر کپاسیټر انډکټر او دغسې نور نو په بیټري کې موږ چې کله دغه جهت تعینوو که چیرې موږ د محاسبې جهت له منفي څخه مثبت ته وو مثلا په دلته که چیرې موږ په دې جهت تعین کړی د لوب غواړو چې دغه لوب کې محاسبه ترسره کړو په دې جهت سره که چیرې دا منفي څخه مثبت ته وو یعنی له منفي څخه مثبت ته وو موږ هغه ولټیج چې دلته هر څومره راکړل شوی ده هغه چې ده هغه مساوي کېږي له مثبت ولټیج سره یعنی په منبع کې موږ فقط هغه علامو ته ګورو مثبت او منفي علامو ته ګورو که چیرې موږ له منفي څخه مثبت ته محاسبه کوله نو موږ ولټیج څه کوو مثبت نیسو که چیرې زموږ د لوب ډایرکشن په دې شکل وو د مثبت څخه منفي ته وو یعنی مخکې موږ په دې ډایرکشن وو که اوس په دې ډایرکشن سره مثبت څخه منفي ته موږ محاسبه ترسره کوو په یو لوب کې کومه بیټرۍ چې ده د هغې که هر څومره ولټیج راکړل شوی وي هغه موږ منفي نیسو او راځو رزسټر ته په رزسټر کې بیا د کرنټ ډایرکشن چې د خورا مهم ده او رول لري همدارنګه د لوب جهت هم مهم ده که چیرې د کرنټ ډایرکشن او د لوب جهت په یو رزسټر کې مثلا دا د کرنټ جهت ده او دا د لوب جهت ده یعنی کلاک وایز دواړه په یو جهت کې دي یعنی له مثبت څخه منفي ته موږ څه کوو محاسبه ترسره کوو نو په دې صورت کې موږ چې کله په دغه دوو نقطو کې کوم ولټیج موږ ته لاسته راکوي چې هغه موږ له آی ضرب آر څخه لاسته راوړو نه نو دغه آی ضرب آر که چیرې له مثبت څخه منفي ته موږ محاسبه ترسره کوو دا موږ منفي نیسو که چیرې د رزسټر کې د کرنټ ډایرکشن په دې جهت وي او د لوب ډایرکشن په دې جهت وي یعنی دواړه مختلف الجهات وي په دې صورت کې موږ څه کوو که چیرې په یو رزسټر کې د کرنټ ډایرکشن په دې جهت سره وي او د لوب جهت په دې شکل سره وي یعنی دوی دواړه یو له بل سره څه دي مخالف یا مختلف الجهات دي په دې حساب سره موږ په یو رزسټر کې چې څومره قیمت راکړل شوی دی هغه موږ څه کوو هغه موږ مثبت نیسو یعنی آی ضرب آر موږ مثبت نیسو یعنی په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې یو سرکیوټ کې KCL او QL عملي کړئ یا ورباندې اپلای کړئ نو زیاتره شاګردان په همدغه دوو شیانو کې چې دي خورا غلطي کوي نو کله چې تاسو یو جهت تعیین کوئ د لوب په هماغه جهت باندې تاسو په ټول سرکیوټ کې یا په ټول لوب کې محاسبه ترسره کوئ هغه که هر څه هغه منبع درته راځي په منبع کې تاسو مثبت او منفي په نظر کې نیسئ که تاسو له منفي څخه مثبت ته ځئ مثبت یې نیسئ او که چیرې تاسو له مثبت څخه منفي ته ځئ منفي یې نیسئ چې دا په منبعو کې ده او په رزسټر کې ما درته ویل که چیرې د لوب او د رزسټر جهت د کرنټ جهت دواړه یو هم جهت وي بیا موږ څه کوو منفي نیسو او که چیرې دا دواړه مختلف الجهات وي موږ څه کوو یعنی یو له بل سره مختلف جهات وي موږ څه کوو مثبت نیسو چې دا وي درې مهمې نکتې او هغه مهم شیان چې مخکې له مخکې تاسو باید یو سوال حل کړئ تاسو باید په نظر کې ونیسئ نو دغه نکتې تاسو سره مرسته کوي مخکې له دې چې تاسو یو سوال حل کړئ باید تاسو دغه نکتې په نظر کې ونیسئ چې دا ولنډ معلومات د هغه مهمو نکتو په اړه باندې کوم چې ما درته ویلي ول چې تاسو باید مخکې له مخکې څه دي په نظر کې ونیسئ مخکې له دې چې تاسو کوم سوال د KCL او QL په اړه باندې حل کړئ نو دغه ویډیو له خپلو دوستانو ملګرو سره شریک کړئ تر څو زیاتو خلکو ته ورسیږي همدارنګه زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په راتلونکي ویډیو کې غواړم تاسو ته په دغه KCL او QL باندې ځینې سوالونه حل کړم تر څو تاسو ورباندې لا ښه وپوهیږئ ډېر مننه دوستانو ښه وخت ولرئ